د پوهاوي درنو لیدونکو ستړي مشئ. آیا د زمزم اوبو په اړه پوهیږئ؟ د زمزم اوبو څاه په یوه ثانیه کې 8000 لیتره، په یوه دقیقه کې 480,000 لیتره، په یو ساعت کې 28.8 میلیونه لیتره او په 24 ساعتونو کې 691.2 میلیونه لیتره اوبه پمپوي. خو جالبه دا ده چې دغه څاه خپل د 24 ساعتونو مصرف شوي اوبه بیرته په 11 دقیقو کې پوره کوي. په دغه څاه کې دوه معجزې شتون لري. اول یو دا چې د دغې څاه اوبه له مصرف وروسته بیرته خپل کمبود پوره کوي، او دوهمه دا چې د یاد څاه اوبه هیڅ وخت نه ضایع کیږي. زمزم اوبه نه یوازې دا چې تنده له منځه وړي، انسان موړ هم ساتي. نو پر دې بنسټ که چیرته یو کس د اوږد مهال وخت لپاره پوره خواړه نه لري، نو له دغه مقدسو اوبو څخه ګټه اخیستلی شي. څېړنو ښودلې چې دغه اوبه د عادي اوبو په پرتله ډېر مګنیزیم، کلسیم او فلوراید لري. یو جاپاني څېړونکي میسرو ایموټو د زمزم اوبو په اړه د خپلو څېړنو پایلې داسې بیانوي: د زمزم اوبو خوند د نړۍ په هیڅ اوبو کې نشته. هغه د نونو په نوم یوې نوې ټکنالوژۍ په مرسته ښودلې چې یو څاڅکی د زمزم اوبو په 1000 لیتره عادي اوبو کې واچول شي، د عادي اوبو خاصیت زمزم ته اړوي. د یادولو وړ ده چې یاد څاه د حضرت اسماعیل علیه السلام په وخت کې فعاله شوی.